سلامونه احترامات ملګرو امتیاز کمر ما موجود ما په ثوابه کې کالو خان علاقه دا او کالو خان هسپتال له شپه دا تور تیار ده تاسو ته د عوام په سکرین باندې ویډیو کې ښکاری د ثوابه په سیمه باندې د قتل و غارت چې کم ور لګیدل دي نو هغه ور کم نشو د ثوابه د تحصیلي رزړ په سیمه باندې په نننۍ ورځ کې درې ښکلې ځوانان قتل شو او بل یو واقعه کې یو زنانه زخمی شوې ده. کالو خان هسپتال کې موجود یو د پوسټ مارټم انتظار دی. کم ځوانان چې قتل شوي دي د هغې پوسټ مارټم شروع دی. خلیل کلي کې فایرنګ شوی دی او د دغه فایرنګ په نتیجه کې دوه ښکلې ګلاب ځوانان قتل شوي دي. چې کم ځوانان قتل شوي دي د هغې پخچان خرم سکنه خلیل او د بل ځوان پخچان د خارس شیر ولد پلک شیر سکنه مدخیل شغجانه په نوم باندې شوی دی. او دریم بل چې کوم واقعه راغلی ده نو هغه هم افسوسناکه واقعه ده. د سپینکاڼو کلي کې د چاړو او په چوړکو باندې وهلو باندې یو ځوان قتل شوی دی چې د هغې ځوان پخچان شیراز سکنه سپینکانې په نوم باندې شوی دی. او بله داسې یو افسوسناکه واقعه نن په کرنل شیر کلي کې چې یو زنانه هم په چاړو باندې وهلې شوې ده. هغې زنانه ته چې کوم علاج و هغه کالو خان هسپتال کې وشو او د مزید علاج دپاره هغې مردان میډیکل کمپلیکس ته منتقل کړه. مخکې به مونږ لیدل چې په جنازو به ګلابونه پراته وو. اوس د ګلابونو جنازې کېږي. ډېره د افسوس او د غم خبر دی. کالو خان هسپتال کې موجود یو چې کوم نوجوانان قتل شوي دي د هغې پوسټ مارټم شروع دی. دا کوم مناظر چې تاسو وینئ دا د کالو خان هسپتال دی. د الله تعالی نه مې دا سوال دی چې الله تعالی دې زمونږ په دې معاشره کې زمونږ په دې ملک کې اسلامي قانون راولي. الله تعالی دې امن او خوشحالي راولي. د خپل ځان او د خپلو بچو خیال ساتئ. خو لوی الله خو سپارمه د الله په امان.